مؤمنانو که لوی سړی م دی خو بیا م انسان دی، نو انسانانو کې خو فرق نه وي. اوله نطفة وآخره جيفة وفيما بينهما حامل من قدرة. اول څه شي دی، اول یو ساس کې دی چې هغه څه شی دی، اټولو ته پته ده. وآخره جيفة، اخر کې ذلت دی. وفيما بينهما، په منځ کې څه شی دی؟ حامل من قدرة، د ګندګۍ په منځ کې د ګندګۍ نه ډک دی. بس دغه شی، دغسې انساني. دا خو د خدای په سړي باندې احساني چې څه دین ورته وښيي، د بله لار ورته وښيي، هغې راشي په هغې سره خدای پاک د ده یو مقام پورته کړي. که دغه څیزونه ترې نه لرې کړي او دی په تکبر کې راځي، په حسد کې راځي، په ایرس کې راځي، خو بیا دقه شی ده. ځکه دغه څیزونه د روحانیت سره د هغې څه تعلق دی؟ خو د خدای نه سړی لرې کوي. که دی اوچتېږي نو دی به د خدای پاک تخلقوا باخلاق الله، عاجزي به یې پکې. څه چې الله پاک یو انسان په کومه طریقه خوښي هغه عادات به پکې، او چې کومې نه خوښه صبر شکر به یې پکې، نو دی به خدای پاک لوی انسان او ښکلی سړی جوړ کړي. مؤمنان په مخ د ځمکې چې چا لوی کړی ده هغه خدای ذلیله کړی. حدیث مبارک کې راغلی دی الکبریاء ردائی، دا اوچتوالی لویی دا زما صادر دی، او صرف زما صادر دی. الله فرمائی، حدیث قدسی دی چې دا زما صادر دی، صرف زما صادر دی، دی کې به ما سره څوک نه راننوځي، او څوک چې ما سره دی کې راننوځي نو هغه به ذلیله کېږي. نو چې چا دا کار کړی دی نو هغه به اخیره چې ذلیله شوی. دا قانون دی. دا لوی ولې الله فرمایي چې زما صادر دی؟ دا ځکه فرمایي چې دی رښتیا وایي الله، چې څه د لوی صفات دي نه پکې موجود دي. نو چې پکې او بیا وایي چې نیم، نو بیا خو دروغو کې راځي که نو که الله وایي چې لوی زما صادر دی، دا رښتیا وایي. ومن اصدق من الله حدیثا، د الله نه رښتینی خو څوک نشته، نو رښتیا خبره کوي. که بل چاته وایي چې ته لوی نه، نو دا هم رښتیا وایي، دا رښتیا خبره ده. که یو سړی لوی دی، دا چا وله ورکړی دی لوی؟ بادشاه کړی چا دی؟ وزیر کړی چا دی؟ لوی سړی چا عالم کړی چا دی؟ بره چا کې نوړی دی؟ کته چا کې؟ دا ټول الله کوي. نو په کار چې دی د الله شکریا ادا کړي. د ده ذاتي خو ټول انسانانو کې څه فرق نشته. په هر حال کې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا کول پکار دی. مؤمنان د نمرود په تمامه دنیا باندې حکومت، نو چې الله پاک وایي چې دا کبریایي لوی زما صادر دی، او چې څوک دا دې کې ما سره راننوځي نو ذلیله کېږي به. نو چې ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې زما ربي الذي يحيي ويميت، چې مړه کول جمدي کول زما رب کوي. نو ده وایي زم کوم. نو پانسی ګاډ کې چې څوکونه هغه یې رها کړ او بې ګناه سړی یې پانسی کړ. وایي دا زم کوم، دی په څادر کې ورننوځي. حالانکه مړه کول جمدي کول دې ته نه وایي. ښه مړه کول جمدي کول چې کوم انداز کې الله پاک کوي، نو مونږ او تاسو ټول مړه خو څه کوي چې نیشو او د نیش نشته کو، دا جمدي کول نه. بیا د مرګ نه پس دوباره جمدي کول دا د الله پاک کار دی. هر سړی به په قبر کې جمدي او فرشتو سره به خبرې کوي، او په قیامت کې به دا ټول خلک جمدي کېږي. او په دې دنیا کې ډېرې پیرې مړو خبرې کړي دي، قرآن شریف کې راغلي.
زرګونه کسان د مرګ د یارې نه وهم الوف حذر الموت د مرګ د یارې نه بار وتلي او بیا پې د وخت پیغمبر چې راغلی دی د هغې هډوکي یو بل سره یو ځای شوي دي غوښې پې راغلي دي او خبرې کړي دي د بني اسرائیلو په وخت کې مړی چا وکړو موسی علیه السلام ته یې ووایي څه اوږده کیسه ده هغه به څه بیانوم هغه مړی را پاسېدلی دی خپل قاتل یې ښودلی خبرې کړي دي مړو ډېرې پیرې خبرې کړي ابراهیم علیه السلام وایي فرمایي رب ارنی کیف تحیی الموتی خدای پاک ما ته لږ وښیه دا مړي ته څنګه جمدي کوې دې ته اوس مړي جمدي کولي قال فخذ 4 من الطير 4 مارغان ونیسه کتابونو مختلفې خبرې کړي دي خو راجح قول دا دی چې یو کارغه او یو چرګ یو طاووس او بله کمتره وه دا حلال که هغه حلال کړل وی دا سرونه ځان سره ونیسه هغه سرونه ځان سره ونیول بیا یې څه چل وکړو بیا وی دا اوس کیمه که هغه کیمه کړه چې کله یې کیمه کړه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بیا دا مخامخ غرونه چې دي نو په دې ټولو باندې ته لږه لږه ایسه کیمه داسې کېده هغه یې کېښوده بیا وی اوس ورته اواز وکړه یأتینک سعیا تاله به په منډه راځي ابراهیم علیه السلام سرونه ځان سره نیولي دي او صاحبه د مارغانو هغه بیلې بیلې غوښې او بڼې او هډوکي او دا ټول یو ځای کېږي او یو هډوکي یو سر پورې هغه یو ځای کېږي مارغان ته جوړ شو والوته الله تبارک وتعالی ورته وښودله چې زه مړي داسې ژوندي کوم دا مړي ژوندي کول نه پانسي ګاډ کې دي نه خو ژوندي دي خدای نه وجني نو تا رها که دونه کم عقل دی الله یې نه وجني نو تا خود رها که دې ته مړي جمدي کول نه وایي مؤمن دا کم عقل بهرحال هغه کار یې وکړه چې په هغې باندې خدای پاک انسان ذلیله کوي نو څه چلو شو ځان ته یې خدای وی ما ته به سجده کوئ نو یو ګوډ ماشي وله په دې پوزه کې ورننوته نو بیا به یې سر ټسو په خبره به نه پوهېده هغه ګوډ ماشي چې کله ورغی او دا ګوډه خپۍ د ده د مازغو د پردې د پاسه کېښوده او چې به یې وخوځوله نو د ده به وایي چې درزار شو په خپله ستړی شو بیا چې به ورسره چا خبره کوله چې بوټ به لګېدلی چې دلته راځئ نو سجده به کوئ بیا بوټ به لګېدلی چې ته راشې په وینا په خبرو هم ستړی شو چې چا به ورسره خبره کوله چې ده ورسره اوس خبره کوي نو بیا هغه راشو ستا په خبره نه پوهېږم نو هغه چیتره به هغه سره و نو ډس به یې وله ورکړو هلته هم هغه ماشي رپېدل پرېښودل نو د ده خبره به یې واورېده د خبرې په نیمه کې به بیا هغه خپه ورپوله نو بیا به یې نه پوهېږم نو بیا به یې درز ورکړو نو هغه ماشي به بیا غلی شو په دې طریقه باندې چې ما سره څادر کې را ننوځي ذلیله به یې کوم دا قانون دی ګوره فرعون قال انا ربكم الاعلى زه ستاسو لوی رب یم نو رب خو هغه ذات دی اوس یې خدای ذلیله کوي کله چې په سمندر کې ورغوپه شو او مردار شه الله تبارک وتعالی فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه ستا دا بدن زه اوس بچ کوم چې قیامت درځې پورې خلک تا ویني او عبرت ته نه واخلي د مصر په عجایبګر کې پروت دی چې څوک ونه ورځي نو هغه شکل یې د کتو نه دی او چینجي پې لګېدلی بدن یې خراب شوی چې راتلونکي ټول خلک یې وویني او عبرت ترې نه واخلي نن هم ترې نه خلک عبرت اخلي دا ورته الله ویلي دی قرآن شریف کې ستا دا بدن بچ کوم دریاب کې خو غوپه شوې خو بدن دې بچ کوم چې وروستو نه دا خلک عبرت واخلي هغه د عبرت ترې نه اخلي دا کار چې څوک کوي دا تکبر د دنیا مثالونه نور دي خو هسې د دې نن بیان مثال چې تاسو ته دا کار چې څوک کوي نو هغه به په دې درېو کسانو پسې رواني چې یو مې درته د ابلیس خبره وکړه او بل د نمرود او بل د فرعون
د دې په مقابله کې عاجزي دا څه شی دی؟ بخاری مبارک کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جهاد نه را روانو، په دې کې یو بودو راغی باندې سي، د باندې دا خلک په آدابو نه پوهېږي، ګاډي ونیوئ، د ادب باندې نه پوهېږي او کله په مجلس کې د بې ادبۍ خبرې وکړي، دې پې ګورې خلکو ته بد ښکاره شي چې څوک د بې ادبۍ خبرې چې مجلس د ادب دی، یو سړی هغه پکې د بې ادبۍ خبرې کوي، ادا وایي ځان ورته ښه ښکاري چې کنه یاره یا زما زه دته خبره کنې کولی شم، او په منځ کې ټول مجلس وایي دا بې ادبه دی. هغه چې دی نو صحابه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر مبارک په سر کړی دی، نو دی ګریوان ته ولا لاس کې دی باندې شي نو تبک داسې توکو چې صحابه فرمایي چې دی سټ مبارک کې نخې جوړې شوې د صادر، او ورته وایي چې ماله د خدای حق کې تا حصه نه ده راکړې او ماله راکړه، دومره زور یې وله ورکړه چې مری یې وله خپي کړه. حضور مبارک په خندا شو، ورته وایي ته دا لاس دې لږ سس که، دا صادر زما لږ سس که، چې سس یې کړه نو نور یې مو ته وخندل او صحابو ته یې دله حق ورکړه. دا عاجزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ښکلي اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا میراث دی. یو یهودي راغی زید ابن دسنه، وی تا باندې زما حق دی حضور مبارک ته، څه فیصله شوي و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او په حضور مبارک باندې د ده قرض و، هغې کې نیټه مقرر و، هغې کې له ورځې پاتې وي او دې د ورځو نه مخکې راغی، خپلې فیصله باندې راشه که نه، نو زیاتې ده وکړه چې کله مخکې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ماله زما حق راکړه، حضور مبارک وفرمایل چې ستا له ورځې خو پکې پاتې دي، بهرحال در به کودله. دا خبره یې ورته وکړه، په دې کې هغه وایي دا یهودي ورته وایي تاسو هغه ستا هغه عبدالمطلب چې و د هغه ټول اولاد هم داسې دي چې د خلکو نه حق والي بیا وله نه ورکوي. نیکه یې ورته یاد کړه حضور مبارک، د عبدالمطلب هغه اولاد ټول تاسو داسې یې. صحابو چې وکتل دې مبارکي کې که نه ګورو ورسره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په انداز باندې پوه شو، وایي نه داسې به نه کوه، د چا چې حق وي بس هغه ته حق حاصل دی، د حق دی په موږ. حضرت عمر صاحب پوه نه شو، بې اختیاره شو، په هغې سړي ته یو څو خبرې وکړې، را روان شو ورپسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ورته؟ فرمایي وی دې وخت کې عمره خبره وره، صحابه خو منونکي وو که نه، وی چې عمره خبره وره، بس عمر خبرې ته تیار شو. وی دې وخت کې دا یهودي او زه مونږ دواړه ستا د نصیحت محتاجه یو، ده ته ووایه چې فیصلې چا سره وکړي نو د خپلې نیټې انتظار کوه او ما ته نصیحت کوه، وی زم ستا د نصیحت محتاجه یم. حضور مبارک فرمایي ما ته ووایه چې چا سره فیصله وکړي نو 2-3 ورځې مخکې وله ځان تیار که او ورکوه وله، لاړ شه وي دله حق ورکه وله چې غواړي. دی ورسره را روان شو، چې را روان شو هغه چې ورکړی کول وله نه وایي، دا یهودي ورته وایي چې ته ما پېژنې؟ وایي نه، وایي زه زید ابن دسنه یم. او د یهودیانو هغه لوی عالم هغې ته ویا وغیر او د سره د دوی دونه لوی علمه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د دوی دونه پوهې سره که یو جاهل سړی یو بت پرست راشي خو څه خبره نه ده که نه، نو ته خو دونه پوهې سړی د دنیا کتابونه دې ویلي، د تورات او د زبور عالمې او دنیا خلق در پسې روان دي، نو د دې دونه لوی علم سره تا د حضور مبارک دا توهین او بېادبي ولې
هغه ورته وایي عمره ما چې په خپلو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم صفات ویلي هغه صفات ما پکې مونتی دي خو څه صفات پکې داسې وو چې هغه ما نو مونتی وایي ما هغه معلومول د هغې دپاره زمانه زیاتې شو هغه څه شی دی یو خو دا چې بې حده عاجزي به یې پکې هغه ما ولیده چې څونه په عاجزۍ باندې خبره وکړه چې وسې رسي عاجزي هغه ځای کې چې وسې رسي او بیا هم عاجزي کوي سړی او صحابه دي ګر چاپېره که ورته وایي چې ویې وایه بل دا چې صبر به یې پکې بله دا خبره چې څوک هر څومره جاهلیت او ضد ورسره کوي دی به ورسره بیا هم چې دی نو عاجزي کوي او صبر به کوي او برداشت به کوي برداشت ماده به پکې مضبوطه وایي دا صفات پکې ما نه ولیدلې ما چې دا زه ووینم وایي زه بس حق مخ پرېږدم بیا به ګورو ورسره خو ته راشه ما وله بوځه او زما په اسلام باندې ګواه شه زه پې ایمان راوړم هغه راغې بیا مسلمان شوی دی او صحابي دی پوهه سړی دا د حضور مبارک د ښکلي اخلاقو د وجې نه او د دې ښکلي اخلاقو او د عاجزۍ د دې خدای پاک صفتونه کړي دي نو مونږ او تاسو کې که عاجزي هغه به دا نه چې مونږ او تاسو یو کار بل هم دی چې یو سړی چېرته عاجزي وکړي نو د معاشره ورته وایي ته بزدله خدای ته سړی ګوري زه به څه کوم قبر کې به څه کوم حشر کې به دا د بزدلۍ خبره خو نه دا خبرې شیطان هم ورته رامخکې کړي مخلوق هم ورته رامخکې کړي چې تا کې بزدلي کوم ځای د خدای نه سړی یېرېږي چې لوی الله دی لوی الله دی ما له د هغه نه یره پکار ده دا د بزدلۍ خبره الله نه یره پکار څوک چې د الله نه یېرېږي هغې کې به عاجزي هغې کې به تکبر نه الله دې موږ تاسو ټولو کې عاجزي او ښکلي اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم واچي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين گناهونه مو معاف کې بخنه راته وکړي دا حاضره جمع چې څومره د زموږ د جومات ته راغلي او ستا دربار کې د حاضرۍ دپاره راغلي دي الله د ټولو حاضري قبوله کړي دا راتګ چې دلته کړی دی ستا دی کور ته یې کړی الله چې څونه قدمونه یې غښتي او څونه ساګانې او د څونه لرې ځای نه راغلي الله دونه ډېر اجر وله ورکړي او دا سبب د ګناهونو د معافۍ او د درجاتو د بلندۍ د خپل قرب او د بخښنې وګرځئ الله مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لواء الحمد لاندې راولي الله د دغې ټولګي نه مو جدا مه کړي چاته څه مشکلات دي الله مشکلات ختم کړي بې ګناه عالم د فتنو نه بچ کړي د مقدمو جیلونو اسپتالونو نقصانونو تاوانونو نه خدای پاکه ټول مؤمنان مسلمانان بچ کړي او که چاته دا مسلې پیش راغلي الله د هغې باندې ولا اجر ورکړي او نورو فتنو نه په امن کې وساتي دا سراج ناجوړه د اسپتال کې ورسره ځي دعا ورته وکړي الله پاکه ته وله شفا ورکړي صحت والا ورکړي ماما د زوی دعا کې یاد کړي چې خدای پاک ولې شفا ورکړي ټولو بیمارانو لپاره دعا وکړي چې الله تبارک وتعالی ټولو له شفا ورکړي دا نصیر فوجي چې دی لوبیا والا د خور وفات شوی دعا ورته وکړي چې الله تبارک وتعالی یې وبخي الله زموږ د ټولو مردګان ژوندي وفات نارینه زنانه هغه ټول وبخي الله زنانه کورونو کې څومره چې دي د حیا ساتنې ترې راته وکړي زموږ د ملک خدادان پاکستان د هرې فتنې نه حفاظت وفرمایي د څومره کافرو عزایم چې د اسلام ته مسلمان ته پاکستان ته عزایم ښه نه دي الله دغه کافرو د عزایم ناکام او نامراد کړي د خپل اسلام او د پاکستان او د حرمینو شریفینو په خپله او د اسلام او د مؤمنانو که لوی سړی